बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नन به موږ تاسو یو ځل بیا د डी क्यू एल په ادامه باندې چې ډیټا کويري لنګویج ته سرچ کنډیشنز وایو چې سرچ کنډیشنز څه شی دی په اس کیو ایل کې. نو دا کانسپټ باید موږ تاسو زده کړو ځکه دا ډیر مهم دی په اس کیو ایل کې چې اس کیو ایل څو قسمه سرچ کنډیشنز آفر کوي چې تاسو کولای شئ هغه مختلفه کیوریانو کې استفاده کوي او تاسو خپل کیوري افیشنٹ کوي، یعنی افیشنټلی اکټ وکړي ستاسو کیوري. نو موږ سرچ کنډیشنز ته ډېر ضرورت لرو چې موږ 15 کنډیشنز لرو. کمپیریزن ټیسټ دی، رینج ټیسټ، سیټ ممبرشپ ټیسټ دی او پټرن میچنګ ټیسټ دی، صحیح ده، او نل ویلیو ټیسټ دی چې هر یو موږ په جدا ډسکس کوو چې هر یو مطلب څه ده او څرنګه موږ ترې استفاده وکړو، صحیح ده. نو راځو کمپیریزن ټیسټ ته. The most common search condition used in SQL query is comparison test. In comparison test, SQL computes and compares the values of two SQL expressions for each row of data. Comparison test څه کوي؟ دا کالکولیټ کوي، کمپیوټس کوي، کمپیر کوي، مقایسه کوي values د څه شي values کوم دوه ایکسپریشن چې موږ ولرو په SQL query کې، نو هغه د ایکسپریشن values رااخلي او هغه د هر رو له خاطر څه کوي، کمپیوټ کوي او کمپیر کوي، بیا موږ ته هغه ډیټا شو کوي، صحیح ده. که چېرته موږ ایکسپریشن 1 ولرو، صحیح ده، ایکسپریشن 1 لرو، نو هغه مقایسه کوي له ایکسپریشن 2 سره او بیا موږ ته ریزلټ کوي، صحیح ده. اوس راځو بعضې مثالونه دی کې کار کوو چې دی کې ډېر مثالونه موږ تاسې وایو. فرض که زه راځم تاسو ته یو اگزامپل لیکم چې کمپیریزن ټیسټ موږ څنګه استفاده کولی شو، صحیح ده. زه ورته یم سلیکټ که هسټاریک فرام پروډکټس ټیبل کې موږ څومره ډیټا لرو، دومره ډیټا لرو. اوس زه وایم هغه پروډکټ ماته را انتخاب کړه چې د هغې کوانټیټي مساوي له 40 سره وي. سلیکټ که هسټاریک فرام پروډکټس ویر کنډیشن موږ ویلې که نه چې کنډیشن له خاطر استفاده کیږي. دا ویر کلاس چې کوم ده دا د کنډیشن له خاطر استفاده کیږي، یو شرط ایښودلو له خاطره. ویر کوانټیټي ایکول ټو 40، د کوم پروډکټ کوانټیټي چې مساوي له 40 سره وه هغه ډیټا ماته انتخاب کړه. او که چېرته موږ ټوله ډیټا وګورو نو موږ سره 4 ریکارډ دي. ورته وایم چې 50 سره مساوي صرف هماغه ماته راواخلي، صحیح ده. اوس زه وایم چې فرض که زه راځم یو بل ریکارډ انزرټ کوم، انزرټ انټو پروډکټس، صحیح ده، values 5 ID product name فرض که white board، صحیح ده، white board او کوانټیټي څومره دی، کوانټیټي فرض که 70 ده، صحیح ده، او پرایس څو ده 300. ښه، مونږ اوس ډیټا سلیکټ کوو نو ګورو وایټ بورډ 70 کوانټیټي. اوس دلته بل کنډیشن ورکوم، ورته وایم که چېرته کوانټیټي مساوي له 50 سره وي او له 50 نه لویه وي نو هغه ریکارډ ماته راواخله، صحیح ده. نو زه وایم چې کوانټیټي ګریټر او مساوي له 50 سره وي صرف هماغه ریکارډ موږ ته راوخله. موږ ته باید دا اي سي چیر او 70 والا کوانټیټي ډیټا باید سلیکټ کړي، صحیح شو. ورته وایم کوم کوانټیټي چې له 50 جیګا وي او یا 50 سره مساوي هماغه ماته راخلي. اوس زه ورته وایم چې 50 نه چې لږ وي او یا 50 سره مساوي وي نو هغه ډیټا ماته سلیکټ. نو دا ډفرنټ غلري
ایگزیکیوټ ګورو چې 40 کوانټیټي له 50 نه لږ ده که نه نو هغه ډیټا ماته راغله چې لږ وي له 50 نه او 50 سره مساوي وي نو دا څه شی ده دا یو دوه ایکسپریشن راخلي ولیوز راخلي هغه کمپیر کوي او تا ته ریزلټ ښیي صحیح ده او زه ایکوال ترې لرې کوم ورته وایم چې 50 نه لږ وي صرف همغه راواخله 40 ورته وایم چې 50 نه ډېر وي هغه پروډکټس ماته راواخله دا ټوله ډیټا ماته انتخابیږي اوس زه غواړم چې بل کمپیریزن زه استفاده کوم زه وایم هغه ډیټا ماته راواخله چې کوانټیټي 50 سره مساوي نه وي یا غټ یا وړکه مطلب دا چې 50 والا کوانټیټي چې کوم ده کوم پروډکټس چې 50 کوانټیټي ولري هغه ماته هیڅ سلیکټ نشي نو هغه څنګه کوم سلیکټ static from products where quantity 50 وایي چې په دغه 50 رینج کې نه وي هغه کوانټیټي والا پروډکټس ماته انتخاب کړه صحیح شو انشاءالله تر دې ځای پورې باید کلیر شوي اوس فرض که زه بل ټیبل نه ډیټا راخلم سلیکټ static from دا زه ریفرش کوم موږ سره کوم بل ټیبل هم شته ده ټیک آفیس فرض کړه ټیک انډرسکور آفیس زه وایم چې هغه منیجران ماته انتخاب کړه چې آی ډي 3 نه وي آی ډي 3 نه وي where id not equal to صحیح ده مطلب not equal نه مطلب دا ده چې نه په دغه رینج کې نه وي دلته صحیح ده چې به موږ تاسو not n او not n او between هغه بیا وروسته وایو صحیح ده په کمپیریزن کې وایو چې په دې رینج کې موجود نه وي باید صحیح ده هغه منیجران ماته انتخاب کړه چې آی ډي 4 نه وي نو دا موږ سره څه شی دی ته وایي کمپیریزن صحیح ده زه دا کیوري تاسو ته لیکم صحیح ده دا کیوري ټول تاسو ته سټپ بای سټپ لیکم چې به تاسو زده کړئ صحیح ده نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ کمپیریزن سرچ تاسو وکړئ او دا کمپیر کړئ صحیح ده نو په دې شکل باندې تاسو مخته تللی شئ او اول بل څه شی و ایکوال نو دا موږ سره څه شی دی کمپیریزن ټیسټس یا کمپیریزن سرچ مونږ ویلی شو صحیح ده نو په دې قسم تاسو مخته تللی شئ که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل بټن پرس کړئ تر څو راتلونکي ویډیوونه خبر اوسئ